أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. ټولو راغلو شاغلو درنو او قدرمنو ملمنو علماء کرامو پوهانو لیکوالانو او ځوانانو ته شرغلاس وایم. لکه څرنګه چې معلومه ده دا نننۍ غونډه د افغانستان د انګریزانو څخه د ازادۍ یا خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 104 کلیزې په مناسبت او ویاړ جوړه شوې ده. افغانان درې د ازادۍ ورځې لمانځي چې هغه د دوی د دریو غټو بریاو او یا د مبارزو د کامیابیو نتیجه ده. افغانانو په 104 کالو کې درې ځلې درې ډېر غټ دنیا قدرتونه مات کړي دي او خپله ازادي یې بیرته اخیسته ده. کله کله داسې فکر پیدا شي چې افغانان ولې درې د ازادۍ ورځې لمانځي حالانکه په دنیا کې یوه د ازادۍ ورځ رواج ده. نو بیا چې فکر وشي نو کېدای شي په دنیا کې بل داسې هیواد هم نه وي چې هغوی په لږه موده کې په یوه پیړۍ کې دریو غټو قدرتونو ته چې هر یو په خپل وخت کې لوی لوی امپراتوریانې وي او هر یو په خپل وخت کې ځان ته بل مقابل نه درلود هغوی ته یې ماتې ورکړې ده. خو بیا هم زه داسې وایم کاشکې چې موږ یو د ازادۍ ورځ درلوده دا دوه نور هم نه درلودې. دا یو ځل چې افغانانو ازادي اخیستې وه د هغه نه بعد یو سوچه اسلامي نظام په افغانستان کې قایم شوی وی. افغانستان کې سوکالي او خوشحالي راغلی وی. افغانستان کې امنیت راغلی وی او افغانستان یو موټی پاتې شوی وی او دلته بیا بل چاته داسې فرصت نه پیدا شوی چې هغه د فرصت نه په استفاده بیا ځلې په افغانستان باندې یرغل کړی وی. افغانستان بیا اشغال کړی وی. افغانانو بیا په 10 کالو 20 کالو مبارزه کړی وی او خپل ازادي بیرته اخیستی وی. خو که موږ تاسې هغه لاملونو ته لږ ځیر شو چې دا ولې افغانستان باندې په یو پیړۍ کې درې ځلې یرغل وشو دا دویم ځل او دا دریم ځل ولې یرغل وشو. یو خو څه چې الله تعالی غوښتي وي هغه کیږي. د الله تعالی امتحانونه دي هغه موږ په سر سترګو منو. خو هغه دنیوي اسبابو باندې که ځیر شو هغه دا ده چې کله افغانانو اول ځل ازادي بیرته واخیستله بیا دویم ځل یې بیرته واخیستله دغه شته فرصتونو نه ښه استفاده ونه شوه کړلی. هغه رنګې چې باید افغانستان د ازادۍ اخیستلو نه بعد په خپل خپو باندې ولاړ شوی وی. یو آزاد نظام جوړ شوی وی. اسلامي نظام جوړ شوی وی او یووالی ساتل شوی وی او افغانان د ورونو په شانتې خپل منځ کې ژوند کړی وی هغه ونه شو. دا چې اوس خپل ځان ته یو ډېر اوږد تاریخ لري او موږ تاسو دلته نه شو کولی چې هغه تاریخ ته یې ولاړ شو. خو دا یو واقعیتونه دي. دا واقعیتونه به موږ تاسې منو. نو دا ځلې د دریم ځله چې ازادي راغله چې موږ تاسې په 40 د زمري باندې دغه هغه جشن هم ولمانځه دا موږ تاسو ته بیا یو ډېر طلایي فرصت راکړ. دا ځلې که موږ تاسې فکر وکړو د ازادۍ اخیستلو سره سره اسلامي نظام هم منځته راغی او هغه د قدرت جزیرې چې په افغانستان کې وي هغه ملوک الطوایفي چې وه خپل منځ کې شخړې او جنګونه چې ول چې د یو سیمې خلک به بل سیمې ته نه شو تلل د یو سیمې خلک به په بل سیمه کې ژوند نه شو کولی او د یو سیمې خلک به په بل سیمه کې وظیفه نه شو اجرا کولی. دا یو حساسیتونه یو مصنوعي جعلي حساسیتونه رامنځته شوي ول چې د جنوب کس په شمال کې څه کوي د شمال کس په جنوب کې څه کوي یا د شرق کس په غرب کې څه کوي د غرب کس په شرق کې څه کوي. دا یو غټه فاصله افغانانو کې
جوړه شوې هغه فاصلې ټول له منځه ولاړل او موږ تاسو ګورو چې اوس ټول افغانستان کې ټول افغانان آزاد دي هر افغان کولی شي په هر ځای کې چې وغواړي ژوند وکړي په هر ځای کې چې وغواړي هلته وظیفه وکړي نو دا موږ تاسو ته بیا یو فرصت ده او انشاءالله چې افغانان اوس ویښ شوي دي او دا پوهېږي چې دا فرصتونه په اسانه په لاس نه راځي دا فرصتونه ډېر د قربانیو په نتیجه کې په لاس راځي کیدای شي موږ تاسې انسانان چې ډېر کمزوري یو خصوصا افغانان چې ډېر زیات کړاوونه لیدلي دي ډېر زیات تکلیفونه لیدلي دي ډېر زیات سختۍ لیدلي دي ډېر زیات خوار شوي دي بیا هغومره قرباني نه کړلی شي نو باید د دغه فرصت نه استفاده وکړو زموږ تاسو په ټولنه کې یوه خبره ډېر معمول ده خلک وایي چې انقلاب راوستل آسان دي خو ساتل ګران دي دا به کیدای شي موږ تاسو هر یو اورېدلی وي خو لږ فکر وکړو د انقلاب راوستل څنګه آسان دي دا موږ تاسو چې په افغانستان کې انقلابونه راوستلي دي او افغانستان کې چې په تېرو څو لسیزو کې انقلابونه راغلي دي دا په اسانه په لاس راغلي دي دغه شل کلن مبارزه چې وشوله په دې کې زرګونو افغانانو خپل د سرونو نذرانې ورکړې او په لکونو افغانان در بدره شول همدغه رنګې که هغه د شوروي خلاف جهاد و نو هغه هم په اسانۍ نه ده ګټل شوي همدغه رنګې د هغه نه مخکې د انګریزانو خلاف چې کوم جهاد و هغه په اسانۍ نه ده ګټل شوي نو اوله خو دا خبره په اساس کې زما په نظر باندې اشتباه ده چې موږ وایو چې انقلاب راوستل آسان دي خو ساتل ګران دي نه انقلاب راوستل هم اسانه نه ده که په دغه تېرو شلو کلونو کې بې شمېره قربانیانې نه وي ورکړلی شوې نو دا انقلاب راتللو او بیا افغانستان هغه هیواد ده چې دلته انقلاب یوازې په سیاسي مبارزو نه راځي یوازې په فکري مبارزو نه راځي یوازې په تبلیغاتي مبارزو نه راځي دلته هر ځلې مسلحانه جهاد شوی ده مسلحانه مبارزه شوی ده او مسلحانه جهاد موږ تاسې ته معلومیږي چې دا ډېر ګران ده دا ډېر زیات قربانۍ غواړي نو اوله خو باید موږ تاسې دغه نکتې ته مو پام شي چې دا انقلاب راوړل د اسان کار نه دا ډېر سخت کار ده دا د الله تعالی په فضل او زموږ تاسې د ملت په قربانیو راغلی ده او بیا دا دویمه خبره چې انقلاب ساتل ګران دي دا په خپل ځای باندې یو غټ واقعیت ده دا ځکه چې موږ تاسې وکتل په افغانستان کې د تیر دوه نور ازادۍ چې راغلې وې د انګریزانو څخه او د شورویانو څخه نو هلته خو انقلاب راغلی و هغه انقلاب ونه ساتل شو نو د دې هم خپل عملونه دي موږ تاسو وینو موږ تاسو په ګاونډي هیوادو کې یا په ټوله دنیا کې تاسو د هغه هیوادونو زعامت هغه ژوند مطالعه کوي هغوی هغومره قرباني نه ده ورکړې لکه څومره چې زموږ د هیواد په هر وخت کې مشرانو قرباني ورکړې ده که هغه د انګریزانو په خلاف وه که هغه د شورویانو په خلاف وه که هغه د امریکایانو په خلاف وه خو دا اول دوه جهادونه چې شوي دي موږ تاسې اوس داسې یو حالت ته رارسېدلي یو چې د هغه جهادونو مشران په ښه توګه نه شو یادولی زه دلته قضاوت نه کوم چې څوک شول څوک شنول دا قضاوت زما کار نه ده تاریخ خپل قضاوت کوي خو خبره دا ده چې متاسفانه انقلاب راوړلو نه بعد نو موږ یا زموږ مشران هغه ونه شو کړلی کوم چې باید دوی کړی وی اوس د شورویانو خلاف د جهاد کامیابي لمانځل کیږي خو هغه کسانو چې هغوی د دغه جهاد مشري کوله څوک یې نوم نه اخلي یا څوک یې په ښه نوم نه یادوي حالانکه هغوی خپل په وخت کې د دغه جهاد رهبري کړې وه د خپل په ځای باندې یو واقعیت ده نو اوس دا درېیم ځل چې دا فرصت راغلی ده الحمدلله لکه څرنګه چې ما مخکې یاده کړله چې دا داسې فرصت ده چې یو خو ازادي واخیستله شو ازادي سره متصل اسلامي نظام هم او د قدرت جزیرې ملوک الطوایفي انارشزم دا ټول شیان هم له منځه وړل شول افغانان ټول یو موټی شول یو افغان په ټول افغانستان کې پوره د ژوند حق لري
څو ورځې مخکې یو امریکایي خبریال راغلی و، غالبا د واشنګټن پوسټ خبریال و. ما ته ویلې چې اول خو ته د شمال بیا کابل کې دی وظیفه وه، نو ته یې د کابل نه کندهار ته راواړولې، کندهار ته راغللې، نو ستا په دې اړه باندې څه نظر؟ نو ما ویلې چې ګوره زموږ د نظام او د تیر نظام یعنی د جمهوریت دا یو لوی فرق چې هغه نظام کې به د یو سیمه کس په بله سیمه کې په اسانۍ وظیفه نشو اجرا کولی، هغه ته به مختلف زندونه ول. موږ تاسې ډېر نمونې لرو، مثالونه لرو چې د هغه نظام د مشر له طرفه به یو کس وټاکل شو، چا به ورته اجازه ونه ورکړله چې هماغه ولایت ته هغه ولاړ شي، هغه بېچاره به همدغسې په میدانوۍ کې ناست، چا به ورته اجازه نه ورکوله چې د میدانوۍ نه بهر راوځي، خپل هغه دفتر ته ولاړ شي. دا په یو ولایت کې نه، په دوه ولایتو کې نه، په ډېرو ولایتو کې موږ تاسې دغسې لیدلي دي. او اوس الحمدلله زه چې دلته راغلی ما ته چې هر څوک مخامخ کېږو نو هغه نه یوازې دا چې زما استقبال کوي بلکې د خوشحالۍ اظهار کوي چې دا ډېر ښه شول چې د هغه سیمې خلک هم دلته راغلل، زموږ د سیمې خلک هلته لاړل، نو دا خلط راغی افغانانو ترمنځ. افغانان به د یو بل سره اشنا شي، یو بل سره به شناسا شي، یو بل به وپېژني، نو دې سره به یو ډېر غټ انقلاب راشي خپله د افغاني ټولنه کې، ځکه چې افغاني ټولنه دغه تېرو 4-5 لسیزو کې ډېر زیات زیانمن شوې ده په اجتماعي طور باندې، ډېرې غټې فاصلې منځته راغلي وو. خو به هر کیف ما نه غوښتل چې خبرې وکړمه، او بیا خبرې ما نه اوږدې هم شولې. به هر کیف هدف مې دا ده چې یو خو دا زموږ تاسې لپاره ویاړ ده چې موږ تاسې 3 د ازادۍ ورځې لرو، ځکه چې دا هغه 3 ورځې دي چې په دغه 3 ورځو کې موږ 3 غټ قدرتونو ته ماتې ورکړې ده او خپل ازادي هم بېرته اخیستې ده. خو زه دا وایم چې موږ دا کوشش باید وکړو چې 4م ځل موږ اشغال نه شو، 4م ځل په موږ باندې یرغل ونه شي، بیا موږ مبارزې ته مجبور نه شو، او بیا 10 کاله 20 کالو قربانیو نه بل یو د ازادۍ ورځ ونه لمانځو، بلکې دا دومره اتلولي چې افغانانو ښودلې دا کافي ده. نور پکار دا ده چې افغانان خپل د ازادۍ وساتي، او دغه ازادۍ د ساتلو لپاره هره برخه کې چې کار ته ضرورت ده هغه ته باید کار وشي. نو دا زموږ تاسې لپاره د تاریخ یو درس هم ده او زموږ تاسې د ټولنې یو ضرورت هم ده. بیا هم که ما نه خبرې اوږدې شوي بخښنه غواړم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درنو حاضرونو، ستاسې په اجازه غواړم دا لنډه لیکنه په یوه بیت باندې راپیل کړم. دنیا پرېږدئ د دنیا څخه دنیا پټه ده، دنیا پرېږدئ د دنیا څخه دنیا پټه ده، که په زړونو کې مو د دردونو انتها پټه ده. هو درنو دوستانو، عالمانو، پوهانو، که موږ د ګران هېواد د خپلواکۍ په اړه د بیلو بیلو اشخاصو اندونه، نظرونه او د هغو د ایډیالوژیګانو مطابق یا د هغو د هندارو په ارزونه د خپلواکۍ په اړوند ډېر تاریخ افکار لیدلی سو، اورېدلی سو، مطالعه کولی سو. په ځانګړې توګه د هېواد د ځینو برخو د جلا کېدو، اقتصاد، سیاسي، اداري، دولتي، فرهنګي او د ژوند ټولنیزو منګوچو په خاطر منفي انګېرنې لري، او یا د ځینو نورو هېوادونو اوچې بوچې هم رامنځته کوي. خو زه د دې ټولو دلیلونو په اړوند د دې طبعي هېواد د ساختار او زیږېدنې په درشل کې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولسونه داسې اضافه کوم چې په افغان ملت د خپل ټول کړکېچ په بهیر کې او د خپل لرغوني کلتور په پایله کې دا په اثبات رسولې ده چې هیڅ وخت په استعماري فشارونو او فرضي کرشو د اقتصاد په پابندیو باندې دا غیور او سرکشه ملت او قومونه د خپل افغاني ژوند په فرهنګ کې د تجربې او بیلوالي لغت نه پېژني. موږ نه لرو په خپل فرهنګ کې دا بیلوالي لغت.
د دې ولس د خپل ټاټوبې او جغرافیې په ساتلو کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې او مبارزې کړې دي او کوي یې چې ډېر ښه مثال یې د میلاد د 18مې پېړۍ په جریان کې زموږ د هېواد د وخت د درو هېوادونو په واسطه اشغال شوی او ملي خپلواکي یې له منځه راڅخه وړې ده. یعنې د شمال د خوا څخه ماوراءالنهر شیبایانو شمالي خوا څخه خېټه پر اچولی و، د هند ګرګانیانو لویدیځه خوا نیولې وه او جنوبي صفوي ایراني صفوي حاکمانو تر خېټه لاندې کړی او په دې توګه زموږ هېواد پر درو برخو ویشل شوی چې وروسته د دې هېواد مبارزو او مېړني ولس په همت د ملي اتل میرویس نیکه په لارښوونه په کال 1919 سپوږمیز کې یو خپلواک هېواد رامنځته کړ او د دې هېواد ولس او ملي مېړنیو په هلو ځلو د ملي قاید تاریخي یون په نتیجه کې د افغانستان معاصر تاریخ د رامنځته کېدو په پایله کې افغان ولس د خپل ستر امپراتور احمدشاه بابا تر مشرۍ لاندې د امپراتورۍ توغ وځلاوه. خو په تعصب سره باید وویل شي چې د وخت زاړه استعمار د دې هېواد د ولس د ناپوهۍ څخه په ګټه اخیستلو د هېواد درې واړه تیری پر وکړ او بالاخره د دې مېړني ولس د مدبر لارښود غازي شاه امان الله لخوا انګریزي ټول قدرت سره د دوی د ټول هستۍ او نیستۍ څخه د منځه یوړله او خپل هېواد یې د 20مې پېړۍ په اوایلو کې یعنې په 1919 کال کې د جون پر 10مه خپلواک او هېواد ته خپلواکي وبخښل. تل د افغانستان وي او همیشه دې زموږ خپلواکي وي. تشکر. او د سرونو لوبېدل هغه وخت کېږي چې ذهنیت د سر ولوبېدلو ته جوړ وي. موږ ډېر سرونه لرو چې هغه د قربانۍ وړتیا نه لري، خو لږ سرونه لرو چې هغه د قربانۍ دپاره باید څو ځلې قربان کړی شي. زموږ تاسې په پخوانیو اسلافو کې یوه دا خبره کړې ده چې زموږ په وینو چې اسلام راژوندی کېږي 100 ځله دې ومرو، او باید همداسې وي. د نن ورځې د ازادۍ په رابطه باندې د کندهار د اطلاعات فرهنګ دروند رئیس صاحب، استاد رفیقي صاحب، استاد صابر صاحب او ټولو ګډونوالو اظهار نظر وکړي. دونه څه نه وه پکښې کې پاته چې پر هغه باندې بحث وکړو. خو یوه خبره چې د هغه د مسلمانې ټولنې خبره ده او یو د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت دی، پر دغو دوو باندې راګرځو. په 9مه هجري قمري پېړۍ کې چې د سیاسي اسلام مسلمانې ټولنه هغه د عروج نقطې ته رسېدلې وه، نو خپل راج یې نه یوازې دا چې د افریقا او د اسیا پر لوی وچ باندې چلاوه، بلکې د اروپا د بالکان ټاپووزمې او د ایبري ټاپووزمې هېوادونه یې په خپل کنټرول کې راخیستي وو. په ایبري ټاپووزمه کې بشپړ اسپانیا او پرتګال، د ایټالیې جنوبي او غربي پولې او د فرانسې جنوبي پولې دا ټوله، د ترکیې او د بلغاریې او د مونټونیګرو د بلګراډ او د اوسنۍ کریمیا چې د روسیې او د یوکرین سره په شخړه دی، دغه منطقې ټوله د اسلامي نړۍ په قلمرو کې شاملې وې. خو کله چې په اروپا کې د ابوداود غوندې یو جاسوس د اسلام تر پرده لاندې د استعمار دپاره خپل خدمات شروع کړله، نو د اسلامي ټولنې د سیاسي اسلام نه بلکې د اسلامي ټولنې د عروج نقطه نوره 0 شوله او د تنزل پر لور باندې را روانه شوله. داسې جواسیس چې په مرور د زمان باندې په اسلامي ټولنه کې پیدا کېدله، نو هغه پراخ امپراتوري چې د جایاپویا د جزیرې څخه د کپکاز تر غرونو پورې، د کپکاز د غرونو څخه د آلپ تر غرونو پورې او د هغه څخه بیرته بیا د جنوبي افریقا تر پولو پورې دا غټه امپراتوري
په تدریجي ډول یو وار یې غچي شوله او بیا پر څو 50 هیوادونو باندې وویشل شول. په دې کې د اسلامي تیوریو د اسلامي مفکورې ذوق نو بلکې د وخت د جواسیسو او د ضعیف النفس مسلمانانو د لټۍ زور و چې مسلمانان یې په یو محدوده دایره کې راښکېل کړله. په اقتصادي عظمت کې هم د دوهم لاس خلق شوله او په نورو مسایلو کې هم. د هغه څخه وروسته بیا چې کله زموږ د مملکت جیوپولیټیک موقعیت جوړښت چې دی دلته د تمرکز خبره ده. هغه یو شاعر وایي له اسکندریانو تر جنګیز انګیز او وروسته پورې افغانستان ته د پوځونو سلسلې دي راځي. زموږ د مملکت جوړ داسې دی چې په هرو 75 کلونو کې د تاریخ په مسیر کې په هرو 75 کلونو کې موږ یوارې د یو د باندني استعمارګر ځواک د اشغال سره مخامخ شوي یو. بیا چې موږ خپلواکي اخیستې ده د یو محدودې لنډې مودې ارامۍ څخه وروسته بیا موږ په خپل منځ کې په خپلو شخړو اخته شوي یو. زموږ خپلمنځي شخړې د دې سبب شوي دي چې بیا د باندنۍ اشغالګرو پر موږ باندې برید کړی دی او موږ بیا د دې په مقابل کې وجهات درېدلي یو. نو پر همدې بنسټ باندې ازادي زموږ حق ده. سید جمال الدین افغان رحمه الله فرمایي وایي ازادي اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. کله چې د شهزاده تیمورشاه در مړینې څخه وروسته د ده د زامنو ترمنځ په دربار کې کشمکشونه رامنځته شوله، د اقتدار پر سر باندې شخړې رامنځته شولې، نو همدا لامل و چې په وروستي ځل باندې د شهزاده شاه محمود څخه وروسته چې د سردار فتح خان سترګې وکښل شولې او دلته په دربار کې ګډوډۍ رامنځته شو. شاه شجاع واک ته ورسېدی. انګلیسیانو په دغه وخت کې د دغه ذوق د نقطې څخه ګټه پورته کړله. شاه شجاع د قدرت د ساتنې په غرض یو هغه ته لاس ورکړ، یو هغه د خپل اقتدار د ساتنې په غرض باندې دوی دې ساحې ته راوستل. او بیا چې په دوهم وار کې شاه شجاع په دې باندې پوه شو چې یا د ملت په مقابل کې خو مقاومت هم نسم کولی، یو انګلیسیان هم نسي پاتې کېدلی، نو بیا هم دا لامل چې د کابل په بالاحصار کې بیا په خپله غږ وکړي چې انګلیسیان زما په اوده کې نه دي، که د ملت جهاد وکړي زه یې ملګری یم. ومې د موضوع سکڼل، ومې رغول، ومې راوغوښتله، ومې بېرته ملت په دې ته جوړاوه چې د هغه په مقابل کې جنګ وکړي. هغه په دې پوهېدی چې ملت بغیر له هغه جهاد شروع کړی دی، انګلیسیان دلته نه پاتې کېږي. د خپل ځان د برأت د حاصلولو په خاطر یې همدغه رنګ ورکړي. څوک چې د خاکي جبار و، د بګرامۍ و، د دې سبز و، د ارغندۍ و، د غزني د اندړو په منطقه کې په دغه ساحو کې ټینګ برخوردونه رامنځته شول او انګلیسیان مجبوره شول چې د شاه شجاع په دوره کې د افغانستان څخه پښې سپکې کړي. دوهم پړاو چې بیا کله شاه شجاع ولاړ و، بیا دلته واکمنۍ شولې و، د شیر علي خان دوره و، دا نور د تېر شولې و، امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېدی. د افغانانو په لاس کې په داخل کې د مملکت خپلواکي موجوده وه، خو د امیر عبدالرحمن خان و دربار ته چې د انګلیسیان د خوا څخه معلومې کلدارې د کال ورکول کېدلې، پر همدې بنسټ باندې ملت دغه ازادي بیا نه سوای تشخیصولی. نو هغه و چې بیا د انګلیسیانو په مقابل کې راوپرېدل. سردار ایوب خان د هرات څخه خپل پوځونه راورموله او کندهار ته راغی. دی چې د هرات څخه تر کندهار رسېږي په 5 مواردو کې 5 جبهې د جنګ وسولې. لومړی برخورد د باغني و د باغران پر منځ باندې د خوني د کوتل په نامه باندې یو ځای دی، پر دې ځای باندې وسو او پر دې کوتل باندې چون ډېر قتال وسو، ډېر انسانان پکې کې مړه شول او دې ساحه ته د هماغه وخت څخه د خوني د کوتل نوم ورکول شو. دوهم برخورد د کندهار په پیرپایمال کې وسو چې دلته هم مجاهدین ډېر په شهادت ورسېدل. دریم برخورد د کندهار په ښار کې د شهیدانو پر چوک باندې د ملا سلطان محمد اخوند په مشرۍ باندې چې د شنو د مسجد امام و او 80 نفر ورسره ملګري وو، د 2 ساعت لپاره برخورد وسو چې دوی شهیدان شوله. د وخت حاکم والي سردار میردل خان کندهار و انګلیسیانو ته ورپرېښوی او د کندهار څخه ولاړې. څلورم برخورد د کندهار په جیخوجه کې یا د بکیر بابا د زیارت څخه چې ورتېر سي د جیخوجې د مانده پر غاړه باندې د مادازم د دوکانه سره په دغو منطقو کې پېښ شو. په هغه ځای کې اوس تقریبا د داولې په غاړه کې 1 یا 2 قبر شته، نور د منطقه ټوله کورونو لاندې کړې، دغه پخوانۍ اجره نشته پکښې کې دلته اوس. خو بیا د دې څخه چې د سرکولیشن یې واسي د میوند ساحې ته بیا دغه جنګ نقل شو. هلته د برخورد رامنځته شو. سردار ایوب خان
د انګلیسیانو په مقابل کې پرېکنده جنګ وکړي او انګلیسیان ودې ته مجبوره شول چې د دې ساحې څخه پښې سپکې کړي. وروسته یې جنګ د بولدک په منطقه کې د کلای جدید په ساحه کې ورسره وسو او دغه جنګ په کولو سره په دوهم ځل باندې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې انګلیسیان د دې مملکت څخه ووتل. بیا پړاو پر پړاو باندې همدغه پالیسي افغاني دربار تعقیب کړه څو چې په 1298 کال د اسد په میاشت کې پرېکنده جنګ رامنځته شو. د کندهار د جبهې قومندان قدوس خان و، د جنوبي د منطقې د خوست د پکتیا و، د ګردیز د ټل و، د واڼې د منطقې قومندان نادر خان و، او د مشرقي د ساحې قومندان یا د جلال آباد د منطقې و، د پېښور د منطقې قومندان د هغه وخت د واکمن امان الله خان د امازي سردار علي احمد خان و. چون هغه په هغه جنګ کې هلته زخمي شو، هغه ساحه ورې پاتې شوله. د کندهار او د جنوبي په جنګ کې په ساحو کې چې دغه فتحې په برخې شولې، انګلیسیان ودې ته مجبوره شول چې د دې منطقې څخه خپلې پښې سپکې کړي او افغانستان پرېږدي. دا چې وروسته کشمکشونه واقع کېږي، په هغه باندې درنو استادانو بحث وکړي او به بحث ډېر اوږدېږي، نو زه پر هغه باندې بحث نه کوم. موږ یوازې باید یو اړتیا حس کړو او د راتلونکي لپاره باید دوربین واوسېږو، ځکه چې الله پاک جل شانه موږ ته په قرآن کریم کې فرمایي، وایي مخکې له دې چې تاسو اقدام وکړئ د سبا دپاره تیاری ونیسئ او ځانونه مو وبېروئ په هغه رابطه د سبا په رابطه. که موږ متواتر په جنګ کې واقع واوسېږو او په دوربیني ډول باندې عمیق فکر د ځان سره ونه لرو، نو همدغه پړاو به وي، همدغه جنګونه به وي. سبا به د چین نوبت چې بیا چې هغه پوره کېږي، بیا به د هند نوبت چې بیا چې هغه پوره کېږي، بیا به بل استعمارګر راځي. موږ به په نړیواله توګه بس لاس په ګریوان د نړیوالو سره اخته یو او نړیوال به په اسلام باندې خپل اهدافو ته مخته شي. زموږ مسؤلیت دا دی چې د خپل مملکت د خپلې اراضۍ د ساتنې لپاره باید دوربین واوسېږو. د سورت عصر د 4 آیت کریمه مبارک د وروستي فرمان پر بنسټ باندې موږ باید د صبر او د حوصلې څخه کار واخلو او په حوصلو کې په ارام اعصاب باندې داسې طرحې جوړې کړو چې سبا بیا زموږ پر کورونو باندې داسې چاپې ونه ولسي لکه ظالم امریکایانو چې وویل. زموږ ته په مملکت کې د یو سرتیري، د یو طالب، د یو مجاهد، د یو عام د بازار د دکاندار، کونډه، یتیم، زوی، لور، مور، پلار دا د شا پاته نه شي چې بیا موږ په هغوی په رنج په چیچ باندې ماړه کړو. د دې لپاره موږ اړتیا د دې لرو چې سیستم جوړ کړو او ذهنیت جوړ کړو. ذهنیت زموږ جوړ دی، موږ مسلمانان په دې کې شک نشته. د هغو معیارونو پر بنسټ باندې چې موږ د صحابه کرامو، د خلفای راشدینو، د ائمه مجتهدینو د فرامینو پر بنسټ باندې دقیقه مطالعه وکړو او د هغوی پر لارو باندې ولاړ شو، انشاءالله الرحمن موږ ستونزه نه لرو. زما وروستۍ خبرې دغه وې. اقول قول هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. په پای کې مې یو وړاندیز د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت او خصوصا د کندهار د اطلاعات فرهنګ د درانه رئیس ته دا دی چې داسې یو ساحه چې هغه نظر په ضرورت په ظرفیت سره یوازې ولداسې موزیم ته ځانګړي کړي چې په هغه کې د افغان انګلیس د جنګ د اسلحو موډلونه پراته وي، د انګلیسیانو توپک پکې پراته وي، او زموږ په استا باندې کوم څه کارولي هغه ورې پراته وي. هغه عصر د دورې په استا باندې تاریخ دا شان ورولویږي. د هغسې د روسانو د جګړې په مقابل کې چې 111 میاشتې پر د مملکت باندې جنګ وکړي، 1.1 میلیون ځوانان پکې شهیدان شول او 115 پرونده تیارې د دوی هغې سقوط وکړي. دا موږ ته قرباني نه وه د روسانو د جنګ هغې. دا داسې معمولي خبره نه ده چې خلک وایي شورویان راغلله په استا باندې او بېرته ولاړل. د هغوی دورې په استا باندې یو پراخ موزیم هلته جوړ شي په استا باندې. د وخت د شکرشکمو توپکانو، کمرشکنو توپکانو، مچلوغزو، ډبرو، د دغو شیانو او د روسو په استا باندې تیاریو، توپکو، وسلو، د پیهواو، د دې ټولو په استا باندې یو موزیم په دې وطن کې جوړ کړي. او په اخر کې د امریکایي اشغال په مقابل کې دوامداره 20 کاله جنګ چې د امریکا په ټوله تاریخ کې یوازې همدغه جنګ دوی اوږد ورته ثابت شوی دی.
او د سرونو په قیامت باندې ورکړي دي. د دغه جنګ یو موزیم جوړ سي، و یوه ترنګ ته ټانک کښېښول سي او بل طرف ته د مجاهد هغه بشکا ورسره کښېښول سي په ایستا باندې چې په دغه باندې قرباني ورکول سوې ده. یو دا وړاندیز دی. بل وړاندیز دا دی چې موږ د ملالۍ په رابطه باندې خبره کوو، موږ د صدر ایوب خان په رابطه خبره کوو، لیکن که په د مجلس کې موږ کښېنو نه د ملالۍ د پلار نوم د چا زده دی او نه د ایوب خان اغېز دا دی. څه فکر کوئ دا به ستا انګریز چې 3 واره یرغل وکړي او 90 کاله یې په بر کې ونیول، د شاه شجاع د دورې څخه د امان الله خان د دورې پورې دا 90 کاله جنګ معمولي خبره نه و. په دې کې ډېر قهرمانان د منځه ولاړل، شهیدان شول. په دې کې میر مسجدي خان ولاړی، په دې کې په ایستا باندې ملا مشکاله مندر ولاړی، په دې کې عبدالله خان اڅکزی ولاړی، په دې کې حاجي یونس ولاړی، په دې کې حاجي هاشم کاکړ د بګرام ولاړی، په دا ګرده مړه سوله پکې کې شهیدان شوله پکې کې. د دغو د ژوند په ایستا باندې پر بیوګراند باندې حتما باید سیمینارونه ورکشاپونه جوړ شي او خپلو ځوانو نسلونو ته باید خپل قهرمانان وپېژندل شي. د دې څخه باوجود د شوروي یرغل پر مهال باندې د ولایت په سطحه چې موږ تاسې حساب ورکوو، ملا نیکماد اخوند شهید پکې کې، حاجي محمود شهید چې 29 کاله بعد یې وجود سم دم راغی هغه شهید شو په دې جنګ کې، ملا نیکماد شهید شو، نور لالا ملنګ دا ټول شهیدان شول. د هغوی د ژوند په مفهوم باید موږ پوه شو. د هغه څخه راوروسته په ایستا باندې د امریکایي اشغال په مقابل کې د امیرالمؤمنین ژوند، د ثاني امیرالمؤمنین ژوند، د شهید ملا داجله اخوند ژوند، د نورو شهیدانو ژوند چې موږ لرو، د هغوی د ژوند په رابطه باید سیمینارونه دلته جوړ شي، بایوګرافیان یې باید جوړ شي، ځوان نسل ته باید د هغه دورې د شهیدانو البومانو کتابونه جوړ شي په ایستا باندې چې زموږ دغه قهرمان غازي په دغه نیټه په دغه فعالیت کې خپله قرباني د ملت لپاره ورکړې ده. هلته بیا موږ کولی شو چې خپلو ځوانانو راتلونکو نسلونو ته د خپلو قربانیو سندونه وړاندې کړو. نن چې موږ په نړیواله توګه پر دغه ژوند کو قرباني موږ ورکړې ده، سرونه زموږ قرباني سوي دي زموږ د ځوانانو، لیکن زموږ تاریخونه انګریزیان مستشرقین نوشته کوي. موږ حساب د هغوی پر حوالو باندې کوو، موږ پر خپلو کتابونو باندې تر اوسه حواله نه ده کړې. نو دغه 2 پیشنهاد زموږ د دولت فرهنګ و ریاست ته دي چې دوی دا موضوع د وزارت سره هم شریک کړي چې یو د موزیم پر برخه باندې او یو د دغو تیرو شهیدانو د بایوګرافۍ په رابطه باندې کتابونه نوشته کړي. انشاءالله الرحمن موږ به بریالي یو د خیره سره. په اخر کې د حوثیت څخه مننه، تشکر ستاسو. د وطن په محبت باندې قسم خورم چې له ځان له غمه زیات د وطن غم خورم. د وطن د شرف سپر یم نه ویرېږم، که د تورو ګزارو نه دم په دم خورم. د تږي ګل څانګو کې ازادي، ای د مړو هیلو مسیحا ازادي، ازادي و ازادي و ازادي، په خیر راغلې مرحبا ازادي، د تږي ګل څانګو کې ازادي، ای د مړو هیلو مسیحا ازادي، ازادي و ازادي و ازادي، په خیر راغلې مرحبا ازادي. ستا په هجران کې ای خوږې ازادي، دلته د اور سوي لمبې تیر سوې، دلته بارودو ګلان لوله پکړل، دلته د څړیکو قافلې تیر سوې. راځه راځه د خوار یتیم په شونډو خپره کړه بیا خوږه مسکا ازادي، ازادي و ازادي و ازادي، په خیر راغلې مرحبا ازادي. ازادي ستا خوږه خوږه وصال ته وګړي ټول لکه غاټول راټول دي، بلبلان وای ترانې د خوښي، ګلاب نرګس او ریحان ټول راټول دي، پلو دي پورته کړه اور بل واړوه،
د تور سترګو دیدن را ازادي ازادي و ازادي و ازادي په خیر راغله مرحبا ازادي زموږ امیدونو ته دې روح وبخښه پوره به نه کړو ستا احسان ازادي درته ډالۍ دي وي دا څوک رشي د مهاجر منصور درمان ازادي د ګل په پاڼو سپینې سپینې پرخي تل دې رڼا او صفا ازادي ازادي و ازادي و ازادي په خیر راغله مرحبا ازادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د هر سره مخې د دې مبارکې ورځې چې د اسد یا زمري د میاشتې 28مه ده، همداسې د تېرې ورځې د تېر تاریخ 24مې د اسد مبارکي او همداسې د راتلونکې ورځې چې 9مه د سنبلې کېږي او 10مه د اګست کېږي. زموږ هغه ټولې مبارکې ورځې چې زموږ د ازادۍ ورځې دي، دا موږ په دې وجه باندې لمانځو چې خپل الله جل جلاله په دې باندې خوشحاله کړو. څلورمه ورځ دي نو الله نه راولي. دغه 3 ورځې دي ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته او تمام انسانیت ته دې مبارک وي. الله جل جلاله وعم نواله قرآن کریم کې موږ او تاسو ته د تیرو اقوامو هغه حکایات فرمایي. دا کم تلاوت آیاتونه چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړل، دا آیاتونه د سورة ابراهیم علیه السلام او الله جل جلاله په دې آیاتو کې فرمایي چې موږ و موسی علیه السلام ته معجزات ور واستول او موسی علیه السلام یې په دې باندې امر کوي چې دا خپل قوم دا د تاریکۍ څخه وباسه د نورو خواته، یا په بل تعبیر او په بل عبارت باندې د غلامۍ د زندګۍ څخه وباسه د نجات او ازادۍ زندګۍ لره. ان اخرج من الظلمات الى النور او وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله جل جلاله په دې باندې دی امر کوي، ورته وایي چې د خپل قوم لره د مؤمنانو لره د الله جل جلاله هغه ورځې په ولمانځي چې الله جل جلاله په هغو ورځو کې انعام کړی دی پر مؤمنانو باندې. هغه د ازادۍ ورځ. حضرت موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل هم د فرعون څخه نجات اخیستی و، لکه افغانانو چې د انګریزانو څخه نجات واخیستی، او په 2م قدم کې د روسانو څخه ازادي واخیسته، او په 3م قدم کې د امریکایانو څخه ازادي واخیسته. همدغه ازادي بني اسرائیل له فرعون څخه اخیستې وه. خو دغه ازادي د څه دپاره اخیستل کېږي؟ د دې هغه اهم مقصد او مطلب څه شي دی؟ دلته دوې خبرې دي. یو دا چې وذکرهم بأیام الله، تاسې و د خلکو لره
د الله جل جلاله هغه ورځې را یادې کوي چې الله پر دې خلکو باندې انعام کړی دی په ازادۍ سره، د ازادۍ په نعمت سره. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. او په همدې په دې یادولو کې د دې ورځو ډېر د قدرت نښانې شته. لکل صبار شکور، و هر صابر و شاکر بنده لره. ځکه ازادي چې سړی راوړي دوې مرحلې دي. یوه مرحله هغه ده چې څوک هلته په مبارزه باندې بوخت وي، هغه د تکالیفو د مشکلاتو مرحله ده. نو هغه مرحله د صبر مرحله ده. او دوهمه مرحله د ازادۍ وروسته دا بیا د شکر مرحله ده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. الله جل جلاله فرمایي فاذکرونی اذکرکم، ما یادوي تاسې یادوم، او واشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر ادا کوي او زما ناشکري مه کوئ. نو موږ چې دا مجلس جوړو دا په دې وجه باندې چې الله د ځانه خوشحاله کو، ځکه د الله په نصرت باندې موږ دغه ورځ موږ ګټلې ده، د الله په کومک او په امداد باندې ده. نو په دې وجه باندې موږ دا ورځ لمانځو چې الله د ځانه خوشحاله کو. هیڅوک نشي کولی چې له انسان څخه دا حق واخلي. هغه ملتونه غلامي زغملی سي چې هغو فطرت مسخه کړی، له خپل فطرت څخه بغاوت کړی، خپل فطرت یې له منځه وړی. خو هغه ملتونه چې په خپل اصلي فطرت فاته دي او خپل فطرت ته ژمن دي، هغوی هیڅکله دا حق چاته نشي ورکولی. ازادي د انسان فطرتي حق ده، پیدایشي حق ده. هر انسان الله فطرتاً آزاد پیدا کړی، تر څو چې انسان خپل فطرت نه ده مسخه کړی، له خپل فطرت څخه بغاوت نه ده کړی، خپل وجدان ته ژمن پاته سوی، خپل فطرتي حقوقو ته ژمن پاته سوي، هغه انسانان هیڅکله خپل ازادي چاته نه ورکوي. د خپل ازادي په وړاندې هر دشمن په مقابل کې درېدلی، په هر ممکنه لاره یې له خپل ازادي څخه دفاع کړې ده. نو دا هم زموږ د افغانانو او د افغان ملت یو ویاړ او افتخار ده چې دا فطرتي حق چې الله دوی ته ورکړی، هیڅکله یې چاته نه ده ورکړی. هیڅ دشمن یې دې ته پرېښی نه ده چې زموږ دا ازادي او دا فطرتي حق له موږ څخه واخلي. الله دې تل لاته لري. او درېیمه خبره دا د هر وخت کې یو آزاد او خپلواک ملت خپل اهدافو ته رسیږي. موږ افغانان د یو آزاد او خپلواک ملت په صفت د نړۍ په جغرافیه کې موجود دي. موږ به د ازادي په رڼا کې، د خپلواکي په رڼا کې، د ازادي او استقلال او حریت په چتر کې خپل اهدافو ته ځان رسوو. که چیرې خدا ناخواسته موږ ازادي، حریت او استقلال او خپلواکي له لاسه ورکو، بیا د دې پر ځای چې خپل اهدافو ته کار کوو، د بل اهدافو ته به کار کوو. موږ ځینې مثالونه هم داسې لرو، د نړۍ په جغرافیه کې هم لرو، ځینې وخت کې په داخل کې هم داسې کړۍ پیدا سوي چې دا فطرت یې له لاسه ورکړی او د خپلواکي حق او د ازادي حق ته ژمن نه دی پاتې سوي. نو موږ ولیدل چې د دې پر ځای چې د خپل هیواد او د خپل دین او د خپل ملت اهدافو ته کار وکړي، د بل چا اهدافو ته کار وکړي. نو زه بیا وایم چې هر وخت کې یو خپلواک، آزاد، مستقل او حر ملت خپل اهدافو ته رسېدلی سي. او کوم ملت چې د نړۍ په جغرافیه، د نړۍ په نقشه کې خپل ازادي، خپل استقلال او خپل حریت او خپل خپلواکي نه لري، هغه خپل اهدافو ته نشي رسېدلی. هغه به د بل اهدافو ته کار کوي، هغه به د بل مقاصد سرته رسوي. الله دې زموږ ملت له دې حالت څخه وساتي.
او بل خبره دا داسې ازادي څه مطلب یو ملت څه وخت آزاد بلل کېدی سي یو شخص کله آزاد بلل کېدی سي ګورئ په ملي سطح ازادي دا ده چې یو ملت خپل تصامیم خپل ارادې او خپل کارونه د خپل سپېڅلې ارادې له مخې ترسره کړي خپل تصامیم د خپل ارادې په اساس ونیسي او خپل کارونه د خپل ارادې له مخې پر مخ بوزي بل چا په اراده تفلی نه بل چا په تصامیم تفلی نه بل څوک ورته لاسوهنه نه کوي چې دا وکه دا مه کوه هغه ملت آزاد بلل کیږي چې خپل تصامیم خپل کارونه د خپل زړه ارادې په اساس عیار کړي اوس به موږ تاسو موجوده حالت کې هر څه ووینو الحمدلله افغانان هر تصمیم د خپل ارادې په اساس نیسي د هیڅ چا رهنمایي نشته ورسره نه په کلیاتو کې نه په جزئیاتو کې هیڅوک فرمایش نشي پیمنلی چې دا کوه دا مه کوه هر څه په هر وخت کې افغانان د خپل زړه او خپل دین او خپل احساس له مخې پر مخ وړي نو ازادي دا ده چې یو ملت خپل تصامیم خپل کړنې د خپل ارادې په اساس ترسره کړي